رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی زما په امت کې به داسې قومونه وي چې زنا به حلاله ګڼي، اخلاقي فساد به حلال ګڼي، د ورېښمینو جامې به سړیو ته روا کوي، شراب او د ټنګ ټکور آلات به هغوی روا بولي. له دوی څخه به داسې خلک هم وي چې د یو اوچته غره په اړخ کې به میشت شي، د بیګا په وخت کې به دوی ته خپله هغه رمه ورګرځي چې د سبا په وخت کې د شپونکي په واسطه هغه څرولو ته بوول شوې ده. دغه مهال به یو فقیر سړی ورته د اړتیا پوره کولو لپاره راشي، نو دوی به ورته ووایي چې موږ ته سبا راشه، خو الله تعالی به یې په همغه شپه کې تباه کړي چې سبا ته به هغه پاتې نشي، او هغه غر او ودانۍ به هم پرې راوغورځوي، او نور د دغسې عملونو والا خلک به تر ورځ د قیامته پورې یعنې مسخه شي، یا به د هغوی نه شادیان او بیزوګان جوړ شي، او دوی به خنزیران جوړ شي، او دوی به په دنیا کې سرکوزي وګرځي. امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب مدارج السالکین کې لیکي چې محمد بن حنفیه رحمه الله وایي له لغوه او چټي کار څخه مراد سندرې دي. او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایی چې الغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء البقل. سندرې اوریدل په زړه کې منافقت داسې رازرغونه کوي لکه اوبه چې سابه یا ترکاري رازرغونه کوي. نو سندرې او ټنګ او د شیطان آلات، سندرې اوریدل او د ټنګ آلات د شیطان له هغو لویو وسایلو او لارو څخه دي چې د انسان زړه پرې فاسدیږي، بیا د الله ویره په هغه زړه کې نه پاتې کیږي. همدارنګه الله رب العزت په سورة لقمان کې په 6 آیت کې فرمایي ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ویتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. الله وایي ځینې له خلکو هغه دي چې له حق څخه اړوونکې او عبسې خبرې اخلي د دې لپاره چې په ناپوهي سره د الله له لارې څخه خلک واړوي او د الله آیتونه په مسخرو او په ټوکو سره ونیسي. نو د داسې خلکو لپاره سپکوونکی عذاب دی. داسې خلک شته چې تل لپاره په دې هڅه او په دې کوشش کې دي چې د اسلام مقدس دین نه خلک واړوي، کله یهودیت، کله عیسویت او کله منافقت ته دعوت کړي. مفسرین کرام وایي چې لهو الحدیث ټول هغه عبس خبرې دي چې بنده د الله له عبادت او ذکر څخه اړوي. مراد د لهو الحدیث نه ټولې هغه خبرې دي چې بنده د الله له عبادت او ذکر څخه اړوي، لکه دروغ و قیسې کول، خندا راوستونکې خبرې، خرافات، سندرې او داسې نور. او هغه څوک چې په مجلس کې یوه خبره کوي چې نور راته وخاندي په هغه خبره باندې، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې لعنت ویلی. یعنې چې داسې خبره کوي چې نور درته وخاندي، رسول الله په هغه انسان باندې لعنت ویلی. د اوسني وخت له فتنو څخه یوه هم د زنا او د هغې د وسایلو زیاتوالی دی چې موسیقي یعنی فاحشه موسیقي او بېباکه سندرې په دې کې شاملې دي. نن سبا ډیر خلک په داسې ګناهونو کې اخته دي او ځینې خلک خو د زنا دغسې وسایلو ته ناروا نه وایي چې په دې توګه هغوی د محمد رسول الله د هغه حدیث مصداق وګرځېدل چې رسول الله فرمایي لیکونن من امتی قوم یستحلون الحر والحریر والمغاصف. زما په امت کې به داسې خلک وي چې زنا، د ورېښمینو جامې او د موسیقي آلات به هغوی حلال ګڼي. همدارنګه بل حدیث چې بخاري په کتاب الاشربه کې او فتح الباری په 10 جلد کې په هغه باندې تحقیق کړی، رسول الله فرمایي لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمغاصف ولينزلن أقوام إلى جنوب علم يروح عليهم بصارحة لهم يأتيهم يعني الفقير بحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويذع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی زما په امت کې به داسې قومونه وي چې زنا به حلاله ګڼي، اخلاقي فساد به حلال ګڼي، د ورېښمینو جامې به سړیو ته روا کوي،
شراب او د ټنګ ټکور آلات به هغوی روا بولي. له دوی څخه به داسې خلک هم وي چې د یو اوچته غره په اړخ کې به میشت شي. د بیګا په وخت کې به دوی ته خپله هغه رمه ورګرځي چې د سبا په وخت کې د شپونکي په واسطه هغه څرولو ته بوول شوې ده. دغه مهال به یو فقیر سړی ورته د اړتیا پوره کولو لپاره راشي، نو دوی به ورته ووایي چې موږ ته سبا راشه، خو الله تعالی به یې په همغه شپه کې تباه کړي چې سبا ته به هغه پاتې نشي، او هغه غر او ودانۍ به هم پرې راوغورځوي، او نور د دغسې عملونو والا خلک به تر ورځ د قیامته پورې یعنې مسخه شي، یا به د هغوی نه شادیان او بیزوګان جوړ شي، او دوی به خنزیران جوړ شي، او دوی به په دنیا کې سرکوزي وګرځي. مراد د مس کېدلو نه یا به حقیقي وي او یا دا چې کنایه ده د هغوی د اخلاقو له تغییر او د بدلون څخه، لکه چې فتح القباري دا ذکر کړي. بل حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هغه بخاري او مسلم دواړو نقل کړی دی. چې زما په امت به داسې حالت راشي چې د هغوی چهرې به بدلې شي، نورانیت به ترې ختمې شي، صورتونه به مسخه شي، د اسمان نه به په دوی باندې کاڼي وورېږي. دا په هغه وخت کې چې دوی کې قنیات زیات شي، یعنې په هغه کې آوازخانان چې نن ټول سندرغاړي او سندرغاړي دي، چې ورځ ته بلې زیاتېږي، او په دوی کې د موسیقي آلات ډیر شي، او په دوی کې شراب نوشي او د ورېښمینو اغوستل زیات شي، نو په دې وخت کې د الله د عذاب انتظار باسي. همدارنګه زینب بنت جحش رضی الله عنها فرمایی: استيقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها قيل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسر الخبز. زینب بنت جحش رضی الله عنها فرمایی: یو مهال رسول الله صلی الله علیه وسلم له خوب څخه په داسې حال کې را بیدار شو چې مخ به باره کې سور و، او رسول الله دا ویلې چې لا اله الا الله، دا کلمه د تعجب یا افسوس په اساس ویله. رسول الله ویلې چې هلاکت او تباهي د عربو ته له داسې شر څخه چې هغه شر ډیر نږدې دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې نن ورځ د یاجوج او د ماجوج له دیوال څخه په دې اندازه دیوال پرانیستل شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل غټه ګوته او ورپسې د تشهد ګوته یې سره حلقه کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل شي چې یا رسول الله، آیا موږ به تباه کیږو په داسې حال کې چې زموږ ترمنځ به نیکان خلک موجود وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل هو، چې کله فساد او منکرات یعنی زنا او د هغې اسباب زیات شي، په هغه وخت کې به بیا تاسو تباه کیږئ. نو قدرمنو اوریدونکو، دا هغه وخت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې زما په امت به داسې زمانه راشي چې هغه به سهار مسلمان بیګا ته به کافر وي، بیګا به مسلمان سهار به کافر وي. نو باید چې په داسې وخت کې انسان الله ته متوجه شي، د الله رب العزت دین طرف ته مخ راواړوي، د خپله ژبه، د خپله غوږونه ژبه د ناروا ویلو، د فحشا او د منکرات ویلو نه وساتي، د حق په نامه یې خلاصه کړي، د الله د کلام په تلاوت یې خلاصه کړي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په وینا باندې خلاصه کړي. همدارنګه غوږونه دې ته کیدي چې د الله کلام واوري، نصیحت واوري، امر بالمعروف او نهی عن المنکر واوري، په دې باندې د محمد رسول الله احادیث واوري، په دې باندې حق واوري، په دې باندې رښتیا واوري. دا نه چې ټوله ورځ غوږونه موسیقي، سندرو، بدو ردو ته ایښي او په دې باندې غیبت، تهمت، منکرات او فحشا اورو، چې بیا به هم دنیا ذلیله او هم آخرت ذلیله. په دنیا کې به له نیکیو خلاصو او په آخرت کې به د الله حضور ته به شرمنده ولاړ. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، د هغو اعمالو توفیق چې په هغه باندې الله عزت د دنیا او عزت د آخرت زموږ په برخه کوي.